دریش کسانو نه ځان نه پټېږي دا واورئ. درې کسان کته یې کنه چې زما دا ډونګه بچانی کتلی نو درې کسه کته شي. درې کس یو دای پیژنه تاسو خزه چې لنګي صفا وای اوس شرم مرم نشتا. خزه چې لنګي هغه ته دای وای. یو هغه نه ځان نه پټي یو ډاکټر نه ٹھیک ده او یو مولا نه. مولا به څنګه معقول داسې ورته چین پروت یو په دا کې به دی ګوتی وای. نو پادریو کې یو زمما ما نه د پاکستان ان لین نه دی پړ ان لین د ټول راته د ایمان پرانا معلوم ارسه او دروغ ویل په منبر رسول باندې دا د ایمان تاوان ارسه. که مولا دی راته معلوم دی، که پیر دی راته معلوم دی، که میا دی راته معلوم دی، که سرمایدار دی راته معلوم دی، که امینه دی راته معلوم دی، که حکمران دی راته معلوم. اول احتساب دی وشي د بے نظیر د میړه چې بے نظیر چې کولای څه پوزیشن اوس څه پوزیشن. بیا احتساب دی د امینګانو وشي، بیا احتساب دی د وزیرانو وشي. قسم په خدای او بیا قسم په خدای دی جمعات لبه در تراوله چپړاسیانې برتی کړي دي د وزیرانو ته 30,000 روپۍ ده. 30,000 روپۍ ته اغستې دي او چپړاسی بر یو بدلی د یو اکسین بدلی چې کړي 15 لک روپۍ ته منشتر اغست د یو اکسین. ما ته تاسو ته واده ارته معلوم ما ته په بل ورځ چاوي دا دومره رښتیا مو وای څوک بدی ملکی. ها ما هغه مولانا احمد علی سے په اسمبلی کې وی کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف. کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. ټول خدای می چې برخلاف ایس میں نشي کوله یو خدای زما مرګ زما ټول جون هغه د خدای په اسرا او په باور دی. ټول ژوند د الله فضل او مهرباني ده. په زندګۍ کې می چا سره عملی بد نه دي کړی. په زندګۍ کله یو مجرم شپارس مم کړی دی ورته ویلي دي چې بس توبه به وباسي خدای به ورته معافي. بعد وخت کې دکان کې ناشته من خزراش هاي 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 ولی زوی می پولیس بود څه چل شوی ول چرته د 400 سیګریټ ور سره نیو. دا زمونږ بلا مړ 400 سیګریټ ور سره نیو نه غار کا شو. اوس دا بډای جړا ته زمام د خزو نه زیات لړ دے هغه ته نشم ټینګه. تانه ته ټلیفون کوم چاله کړه سړیم پڅ کې نیولې وی جی 400 سیګریټ اسکو زم پری دی مړه بیا حموزه د فقيري بوټه دی. تانهدار مو خان دي زمو خان تاسو بوای چې د چرسیانو شپارس کوي. قسم په خدای دی چې د رحمان بابا یو چرسی په د خپل ایمان کې دومره مضبوط دی چې زما غوندې کروڑونه مليان دغه په خپو کې قربان دا زما او یو بوغو یو ګناو کې د کروڑونو ګناونو نه بچ دی کنه دی. او ته د ورځې سره د ګیری څه کوي دې تاسو شرکای تانی پولیس لا قران ورکې چې د شپې تاسو څه ګورئ ورش قران ولا ورکې چې د شپې څه ګورئ. یو ولدار غیر الماده تانی نه بدل کمال ولی ول جنکای الکان مخ کې منډي وای جنکای ورپسې او راته وای چې الک راته رونی الکان تی تختی په خواغه بالکان جنکو پسې منډي والی کان اوس جنکای الکانو پسې منډي وای اواره رڼای ګړي دی په دې سره کو ګرځي. کله چا یقین نه راتلو راشي چې په لس قران در تلاش کېدم چې زما په مخ کې زما د عمر سپینګری تا یو درې رانه وته او لاس ورواي زما په مخ ما درته وی زاره خبره ده دروغونه کړم غواړي د شپې ټرایو کوي په دې سره کو. دا زمونږ د ملک ترقی و دا زمونږ د ملک نظام امونږ چې په ملک حیا غوښتو او شرم غوښتو غیرت غوښتو هغه داو. دې کې شک نشته چې نن دار یو منبر په کور کې بدري درې مړی شي او خدای دې سلور کی یو منبر او یاره دا کار خنه دې شوی مال دا خو اصلي کار شوی. خدای لغاری ته وسور کې اولاسي په بری کې چې د سپار سرک باندې سرلاندې او په پاس دا بي دینه جوړن احتساب دې ته وای چې سرلاندې او په پاس وړن دې ته احتساب دې ته وای لکه په ایران کې چې کوم انقلاب راغلی امیر عباس هوایدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی 14 کاله چې دې څو وخت توپې ته وترلو ورته لویا سو وصیت تشتا ول ما سره ولې د سی کوي ول ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او د لندن انګريزان براتله او ستاپ ملک به بد فعلای کولی او تا قدر نه دی کړي د اسلام سره بدا دښمنی کېدا او تا نه دی کړي ستاله سزا دادو غرام وخه په اسمان کې مارغان او پړ احتساب دی ته وي. زوی مغی 14 زرا د توپو نه ایستی الله دې توفیق ورکړي په پاکستان کې چې 14 لکه د توپو نه وباسي. سو پورې چې په دې ملک کې سرمایه‌دارانه نظام وي دا رپتیان او کروڑپتیان وي دا به سبب بیا هم داسې راځي او بیا به
تاسو غریبان چې په 10 روپے خرڅيږي، پروټه خرڅيږي، په چایو خرڅيږي، په 100 روپے خرڅيږي. د قبایلو منبرانو ګوره په 10,000 روپے خرڅيږي، په 15,000 خرڅيږي، په 15 خرڅيږي. دام زما چې شمدید خبره تا دا اورېدو نه ده. د قبایلی نن د قبایلو سنیټرانو ګوره په 20 لک روپے سنیټری اغستې یو منبر له 10 لک او 15 لک ورکړي دي او ځان سنیټر کړي. دا مینه د قبایلو ګوره یو مینه یو کروڑ روپے لګولې دي او ځان یې مینه کړي. دا دي کنه دي؟ نو چې دی باندې 1 کروڑ دی ولګي نو دی بیا 15 کروڑ پیدا کوي نو علاوه کار کی. او تاسو سرمنو نه وبا لاړی غر کې د بیړم تبادا دوایله دکان له سکراشي دا تجربه خواره ورستول او زما کیږي. نو په دمر غوندي بوتلګي د پاسه هم چې لیکلي 15 روپے سیل ټیکس وای دا بوتل خو پرون په 2 روپے و دا نن په وڅنګ شو. دا خو استاد مور دویم خاون چې هغه دا کار کړی دی زرداری استاد هغه په دولت کې څه کمی او وښوي نو سیل ټیکسونه لګو. دلته دکان دی بار د سنیټر هغه نه پیسې غوښتي هغه ما سره پیسې کم راپورټ په ورکړې دی چې د 80,000 روپے میاشت آمدن دی د میاشت 80,000. اوس دا بل چا سره نه دي شي. دا زموږ دکان نمخ کې زما مرګره چې داغه د زوی دکان دی سنیټر هغه پر لیکلي چې 80,000 روپے میاشت د آمدن. نو هغه پسې صاحب خدای خبر 100,000 روپے ټیکس راغلی ایسپیټر لیکلی. اوس د اتوار په ورځ ورپسې ورځم نو دوا کوي چې خدای خیر کړي. 80,000 روپے دا ایسپیټر دا د بجلی میټر والا دی چې کم قیامت برپا کړي. یو خو نه دی ار سړی تاسو په ایمان وایي چې خر مردار په دغه کې پروتي په پټي کې او سپي کارغان ګرګسان پیشوګانې مګي دا په اختی. نو د دې ټولو پزړه کې څه د سپي پړه کې څه د پیشو پړه کې څه د مګي پړه کې څه د ګرګس او د ټپوس پړه کې څه چې ځان مې مور کړې کدی بل نه پرې. اوس په پاکستان کې څه سړی نه دی پاتې چې هغه دا وایي چې بل نه پرې کامیر دی او که غریب دی هغه وایي چې ځان مې مور. یو سړی دی یو باته ده 1500 روپے بل ورپسې راغلی. هلکه ما څه کړي دي قانون له دوکه ورکړي څه به دې کړي خدای دې بیا دې دفترو والا ته مو ورور کا به دې کړي نو سمې کړي په خبر ګړون شي او په ټاپو کېنې چې نظر دې نه لګي پورا شو ګوره دا دوی څه چل کوي. دوی دا چل کوي چې کم ټرانسفارمر باندې کم لوډي او باغ علاقه کې دوی چا سره ملوي او مال ته خوري نو هغه څومره لوډ آمدن چې دی هغه چې څوک غلا نه کوي په غیه ورواچي اغلا ولا تی بچ. تاسو خیال نه 13 جمعه ما ویلو کړه چې د بنظیر څه ګناه ده. ګناه خداغه منبرانو د چې چا کېنولې ده او بیا مې یو خیرم د خپل نه وته سمې ویل اوس نه دي منبران خدای مرکه یریږي ما چا چې کېنولې و. تاسو به د قومي اسمبلی منبران کته په پیجارو کې بناستو مخ کې او ورستو به بورډ لګېدل ام ان ا اوس د شپېش په هغه بورډونه لري کړه د همینه ته 2.5 منبرانو یو لغاری ورته خدای پاک موسی جوړ کړو او دا سټونه په ویوال کنه ورمیګونه علماء. اوس عزیزانو احتساب بکی دوی وای چې مونږ به احتساب کوو. احتساب به څنګه کوي؟ احتساب به داسې کوي چې د بنظیر د حکومت د رسمخ کې د ارچا د ژوند حالات وګورئ چې تاسو سره څومره پیسې وي تاسو څومره جایداد او د هغې د حکومت نه پس تاسو حالت احتساب به داسې کوي. بیا به احتساب د هغه منبرانو هم کوئ چې کومو منبرانو له دې قوم ووټونه ورکړي دي او یو منبر بیا په 2.5 کروڑه روپۍ باندې خرڅ شوی په 2.5 کروڑه یو منبر خرڅ شوی. سم د ګوندلو غویانو احتساب د دوی وکړي. احتساب د دې مکوئ چې چېرته مورمړی پلارمړی راونیسئ او دغه داسې ورته وایي دا د احتساب شروع دی دا د احتساب شروع دی. نه احتساب به د هغه چا کوئ چې چا کابل ته د مال د سپلایو پرمټ یې اغستی دي. لعنت شه او بیا لعنت شه او بیا لعنت شه چې د کابل مسلمانان په اور ولاړ دي په اور کباب شو او د پاکستان مسلمانانو هغه پرمټ په کروڑونو روپو خرڅ کړي دي او هغې ته یې راشن سپلای کړي. احتساب د هغه خلکو به هم کوئ. دا د احتساب ټکي هر چا کړی دی. پاکستان چې څه وخت کې حکومت وران شوی دی هر چا ویلي زه به احتساب کوم زه به احتساب کوم احتساب به کوم. چې خوله ډیوه کوي احتسابونه نشي کولی. غل به د غل احتساب څنګه وکړي؟ احتساب خو به هغه بادشاه کوي چې کوم بادشاه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې وي. د چا غوندې؟
کوم بادشاہ د عمر ابن عبدالعزیز غوندي وي بیمارو خلق پختنه لورله نو جامع خیرنه چې جامع خیرنه وینو اکور والا ته وی چې دا جامع خود د خیرنه دي نو کور والا ورته وی چې په خدای مې د قسمی کبله جوړه شته نو څه ولا بدل او د بادشاہ امیر المؤمنین دی ویل بل جوړه شته نو ورته جامع څه بدلې احتساب خو به عمر ابن عبدالعزیز غوندي کوي زما عزیزانو دا عمر ابن عبدالعزیز دی چې بیا جنازه او چتکړه او په لحد د پاسه کېخوا نو یو اوریاز راغله د اسمان نه په دې سینه ورته راټیټه شو او بیا لاړ په دې سینه ورته یو کاغذ چې خلکو وکړه نو پاغي لیکلیو چې بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز ته د خخیدون مخکې نجات شو احتساب خو به امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز غوندي کوي احتساب خو به د ابوبکر صدیق غوندي کوي غلب د غل احتساب څه کوي خبره ده کنه اوس غلب د غل احتساب کوي احتساب خو به ابوبکر غوندي کوي چې بیعت ته وشو څه وخت کې امیر المؤمنین شو مازیګر صادره په وګا چولی دیو کور تروان بازار تروان دي نو عمر فاروق په مخاوره و اين يا امیر المؤمنین چرته دي زم دا صادره خرڅوم او چې کور له ګوړه موړه راوړم نو بیا به نور کار شروع کوم وی دا څه کې ټول بلک امیر المؤمنین شو ولنو چې کور کې مې سشتنه کور سشتنه احتساب کې په پاکستان کې دا احتساب وکړي چې یو وزیر له په بنگله سمره دولت لګېدل په کور کې خر نو راشه چې په صدر کې هغه د پاره کومې بنگلې جوړې شوې دي احتساب به د دویم کوي خر نو خر ابوبکر صدیق ورته وایي چې والله که سشتنه زرازات ابو عبیده ته راوستو ابو عبیده ته وی چې د ابوبکر صدیق کور تبا د سړی په سر پاو اورځي څومره پاو وی خج وی دوه جوړې جامې ورکا یو جوړه وړي کې دا غوستو یو جوړه جمی کې دا غوستو یو ولا اوخه ورکا چې ملمه راشي د دیوخه په په ملمه مخوري او په خپل باندې یو ولا صادر ورکا د بیت المال نه دا 15 سيزونه ابوبکر ته ملو پاو وړبه د سړی په سر را هغه ورځ د یو امینه د لور واده شوه د لور واده 10 لک روپۍ د یو ټیم د روټۍ خرچو په انټر کانټیننټل 10 لک نو ما ته چاوي مال ډیر بد خو ځکه نه دي شوی چې هغه سره 10 ارب روپۍ شته نو کله 10 لک یو لګول نه څه چلو راشد د سټماري زامنو ګوره چا سره 10 اني نشته او چې واده پکې را پیښ شي ته دا غیغه ډم توب وګو دا غریبانو ته خدای په یو ته بمړک ته د غریبو د واده حال وګو دا زړی پوسکای چې پکې رواني په لار به دغه کوي او په شرمونو پټ شي په شرمونو نو زه به مالدار سړی څه ګرموم چې د غریبو دا حال ته تمانه تاسو کې چې تا راشي وګوره درې ځامن می واده کړی کچارانه نوړای خړلې نو نوړای یو سړی راته بل کال زما د زوی واده ول مونږ ته خدای نه ویل نو ما ستاره ټای چې خړلې نه ویل نه ما نو په ما دي د مور حق وس زرکشه دا کم کلی کې چې زه اوسېږم 50 کال زما دی جمعات کې وشو زه درو خبرې نه کوم 50 کال دا جمعات نه غیر چاپیر چې څومره محله ده دا یو رونی سه یو قران ولا ور کوي چې دې مولا ستاسو په کور کې شنی چې اسکلی اوري به دا ټوله مالا شنی دا ما سره جوخ کلی ور سره می مړی دي ژوندۍ دي تعلقات دي د قران ور کوي چې د ستاسو په ځای کې روټای خورل مړی له درغلې ژوندۍ له درغلې دا یو پکې ناستم د پاسه لکه مذکر استاد تاسو اخو وګوره دا وګوره سلوخ کالو زما یار مولانا صاحب ستا په کور کې ما وبس کړی د چې سویم د ایمان پرانا ویم او د ایمان په زور ویم په ما د چا حق نشته زه د مړي ژوندۍ اډو قائل نه بالکل زما په نس مړی ژوندې یو بدعت عظیم درې ځامن می واده کړی کبه می کارت چاپ کړی زه به مسلمان نه کبه می چاله کارت ور کړی کبه می چاله ویلی چې واده لراشه بس کړی ته تلی نکام تړلې او د خزو پرتم کړی دي او بس را روان شي واده وشو د مولانا صاحب وای دا ولی لونه می واده کړی دي راشي وګور لور می واده ولدلته د مولانا ته پته ده سړو ته می وی چې ټیټ سر بر روان یي ټیټ سر کم استاسو سرونه او چتوري دورانم بوتلنو دا ګیره بکاله لاندې بګوري او راځي قسم په خدای چې می ورته زوکته ټول دا سره روان دلته خو تاسو ټول په ګډې دوزي چې کنه جنج کې چرواني خزم ګډيږي سړین ګډيږي الکان د ډمه زامن چې دی هغه په کې ګډيږي لای چې لارې ته خېجه د حرام نطفه پیدا د مخې ګډيږي ټول ټیټ سر بر روان زما لور د بیبي فاطمه نه لویا ها
ستا لور له چې په ګډا خلق را رواني دا د بیبي فاطمه نه لوی د بیبي فاطمه خو نوې جامې هم نوې بیبي فاطمه له خو د چېړو د وژغنو شړای ور په سر کړی و چې دا ستا بنارسه ده چې کالی نو د کجورو د پاڼو کړای جوړ کړو په غوګونو کې ورته واچو د کجورو د پاڼو کړای په بچیا دا ستا د واده کالی او کیناستو نکای پیغمبر په خپل وتړله نن ستاسو لونه د بیبي فاطمه نه لوی نن د مليانو د لور واده کارډونه تقسیمای د مليانو خدای دا ټول په یو ناره کې بادشاہ دے مائے والا چاراو مائے چې مائے والا راوړو نو سچل دی لکه جی دا تحفه مې راوړې ورکه یې لکه 15000 روپۍ بادشاہ له تحفه راوړې خزه ورته وې چې خدای دې ورکه چې ته 15000 روپۍ په یو مئی ورکه ته خو د خزانه بیړه تباہ کی یو مئی راوړو ته 15000 روپۍ انعام ورک بادشاہو کې مو کو چې دا سړی را واپس کړه میانو والا څنګه دې ته واپس الو دا پیسې خزه ورته ویلې چې تی پښتنه وکړي مېګرنا چې دا مې نر دې کا خزره کدو ویلې چې نر دې نو مونږ وایو چې مونږ ته خزه مې پکارو 15000 روپۍ واپس او کدو ویلې چې خزه دا نو مونږ وایو چې مونږ ته نر مې پکارو 15000 روپۍ واپس بس پدې چل به روپۍ واپس وال بادشاہ ول ډیر خلک چې سړی را واپس کو هغه ورته چې الکه دا ستا مې نرو کا خزه وا ویجی دا زما مې چې دا نرو نه خزه وا دا نر خزه و بادشاہ خزه ته وکتل ویلو سوال ورکه ول 15000 روپۍ نام نور تاسو خیال راځي نن ډېر خړوسانو ګوري خزه نوکری کوي خزه نوکری میړم نوکری مال ځینې پکې راشي یاره جی خپل نه جوړیږي خو څو کوم مجبورم څه چل دی او خزه مې په بنو کې نوکرا ده بنو کې دا چې را بدلی په خبر ته وش ما ته وش نو زه ورته چې په خله کې د دانو خزه ده ما خبرې دی اورېدلې نه دي چې ټول زبې یو افسر ته دا وایم چې د خزر بدل اوس چې تانه بغیر ستا خزه په بنو یا په ډیرو کې وي دا هیڅ ګارانټي شته دسم شته لړې یو ځای خزه بل ځای نن د خزو حال وګوره په پاکستان کرکټ میچ خزه شروع کړو اکی میچ خزو شروع آرمی سټیډیم کې د شپې د خزو سره نن خلوی اسلام ته اور زمونږ د لاس لګیدلې زمونږ د لاس جلسه بو کو جاله اسلام په خطر کې ده اله اسلام په خطر کې ده څوک بو اولیاء نه مني څوک یا رسول الله نه مني څوک څه چل کوي څوک څه چل کوي او اسلام په خطر کې ده او په دې اسلام په خطر کې نه ده چې زمبای بکیږي واده روانه صاحب یو وای دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن اسلام ته اورم زمونږ د لاس لګي قسم په خدای دې قدر ته ټول زمونږ د لاس عزیزانو دا تمام کوي خدا خوب مګور چې مونږ خلک بم چرته خدای پریدي ډېر خلک وي خدای غفور رحیم دی غفور رحیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله داسې په قهري چې نه به وړاندې داسې په قهر شوی او چېرې نه به بیا په قهر داسې په غضب وي مونږ خلک بم جنت ته ځو قسم په خدای دی چې سترګې پټېدل لا په کور کې پروتي خزه په جړا کې او د په جهنم کې داخلي پسن کدن کې ورته خو دې شي چې خپکهګه ما جهنم کې دا کنده تا د پاره دته د مختص او داسې کې یو خای په دې طرف را روانه یو خای په دې طرف را روانه نو خزه څوي هاي پلاني پسې ګوري پلانې را یادېږي پلانې نه الته ورته کو تکیو خو دې شو پلانې پسې نه ګوري ډنډې ورته خو دې چې ستاراتل دی او دا ستا په دې سومبای منډل پلانې خبرې پکې نشته ناغه وخت کې پلانې چاته یاد د زنکدن دومره عظیمه سخت ده دومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت اے الله د زنکدن د سختونو مې پامان کې اوس لس جهنمونه یو طرف ته او یو د زنکدن سخت بل طرف دا دومره سخت وختي چې سبق کې ساساوز دعوت صلاح وخبر خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سراج فقیر خان ناصر خان صلاح صاحب نویگی اور بدون علاوہ دین تقاریر کیسٹ کو ممتاز صلاح بدی دکان اللہ سکی بیشی اور خصوصاً علماء دیوبند د تقاریر کیسٹ دا کائنات ټول د الله دی دا موجودات ټول د الله دی او د الله ملک دی په دې کې هر کار چې هغه کوي
نو دا ټول کائنات ورته حیران او دغه حیرانتیا علاج چې دی هغه الله پاک اچاته نه دی ورکړي. دا علاج خدای چاته نه دی ورکړي چې یو کارو کې او ته حیران شي او داغه ازاله وکړي. نه عزیزانو، طاقتم وی، قوتم وی، زورم وی او الله پاک داسې یو کار در سره وکړي چې دنیا ورته حیران. بیا سره د قوت او سره د طاقت په یو منټ کې در باندې قیامت کی ته حیرانې چې دا سو او سو د دې وجنه هیڅ شی داسې نشته چې تاسو کې غرور تاسو دا وایي چې دا قوت او دا طاقت به ما بچ کی نه. دا الله رانیون کې او دا الله گرفت چې دی هغه یې څوک نشي بچ کو. نو دې وجنه هر وخت ځان تاړو څه وایي ما او مد ځان څه شی ګڼئ، ځکه چې دا الله د زور او د قوت او د طاقت په مخ کې تاسو هیڅ شی. تاسو وګورئ 13 جمعه باندې بے نظیره د ټول پاکستان وزیر اعظم وا او په نن جمعه باندې څه شی مغه ورځي دي او مغه اوقات دي په 13 جمعه سالو او نن جمعه باندې سال. قران کې راځي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. د دې خپل بادشاہي د بچاو د پاره د تنجمیان ویلي چې ستا په بادشاہي کې به یو داسې هلک پیدا کیږي چې داغه د لاسه به تغر کې. نو د حکم وکړو چې څومره هلکان پیدا کیږي ټول حلالوي او جنکۍ چې پیدا کیږي پرې دی. په دغه کال باندې 80,000 هلکان موسی علیہ السلام ته خدای بیا وې چې 80,000 هلکان فرعون حلال کړي. 80,000 چې غالک پکې چرته پیدا نشي. په دغه حلالولو دوران کې قدرت موسی پیدا کړ، مور او بو ته واچولو. لویه قصه ده او د په غیږ کې لوی کړو او بیا ور سره څوکړه چې هغه وخت م یاد کړي. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کا هغه وخت چې پتاسو می دریاب سیری کو، په دریاب کې می در تلارې جوړې کړې. دا بنی اسرائیل ته خدای پاک وایي واغرقنا آل فرعون او فرعون می سره د آل پکې غرق کو او تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وای وانتم تنظرون او تاسو تماشا کو. د غور خبره دا ده موسی علیہ السلام چې دربار ته ورننه وته ورته ته خدای نه. فرعون وی چې زه ولی خدای نه ستا خدای څه کوي؟ ول زما خدای مړ کول او ژوندۍ کول کوي. نو فرعون وی چې دا خو زم کولای شم. یو سړی باندې د مرګ حکم کړي هغه پرې خو یو نسړی راونی و هغه مړ. یو ګور امړې می ژوندې کو ژوندې می مړ. موسی علیہ السلام له کې خیال کو چې دا سپ جاهل وړې دما ورته خدا کنه ته چې ځان ته خدای وی ان الله یاتی څنګه ده بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. زما خدای نور د دې طرف راخیږي کته خدای نو د دې خوانه راخي جواب. نو الله فرمایي چې فبهت الذی کفر. فرعون حیران پاتش او په موسی علیہ السلام پسې. موسی علیہ السلام مخکې منډیواله او د سره د فوج ور پسې منډیواله چې دریاب تورسید. نو الله پاک موسی علیہ السلام ته په دریاب کې 12 لارې جوړې کړې ځکه چې دیو سره د مرګرو 12 لارې. یو لارې جوړ کړه د وبو دیوالونو ومنځ، بل لارې جوړ کړه، بل لارې بل. موسی علیہ السلام چې په ور روان شو نو مرګرو وړ کې دا خیال راغی چې هغه خولارې خلق به زموږ مرګري وبو وړي. نو الله ورته په خپل قدرت کامله سره په وبو کې کړکۍ جوړې کړې. نو دوی بروانمو او په کړکو کې به خپل مرګرو تم کته چې دا غم مم پړنی. فرعون چې د دریاب غاړې ته ورغی نو مرګرو ورته وی چې ورځه پې کنه ته هم خدای کنه. دې پوه شو چې بس زما د هلاکت ورځ ده نن. غیرت ونیو په ورګړی شو چې پالار ور روان شو چې سره د فوجا او سره د مرګرو د دریاب منځ ته ورسېد. نو الله بو ته حکم وکړ چې وینیسا په بو رونیو اسه وایم چې د الله د قوت مظاهره وکړي او بس وکرانی ویني شي. په بو رونیو چې راوینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړ تماشا کول. چې راوینیو څو وخت کې आवाज وکړ موسی علیہ السلام ته واستا خدای منمه ک اخلاص می. ناغه ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شو، اوس پیمانتیا سود نه لري.